نو هم د زنانو لپاره ډېر احتیاط په دې کار کې پکار ده. دم دې وکړي په یو چا دې دم راوغواړي. د زمانې لوی بزرګ خو د دغه دم له وجې داسې سپک او بې عزته د دنیا څخه ولاړ، ایمان یې هم ختم شو. بلکې لا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د نظر د حفاظت چې کوم د شریعت هدایات دي او د هغه فایدې دي، ثوابونه دي، په دې کې لګیاو، او دغه رقم د بد نظري چې کوم نقصانونه دي په دې خبره کې لګیاو. نو نن یوه ډېره ضروري او مهمه خبره هغه په دې باره کې درته کومه، او هغه خبره دا ده چې موږ تاسې ګورو یا د جمعې په شپه باندې دا خبره واورېدله، زده م شوه چې د بني اسرائیلو یو ډېر لوی بزرګ او ډېر غټ عالم برشیسا چې دا د خپل وخت ډېر غټ ولي و، هغه د بدنظري له وجې بیا په زنا اخته سو او بیا د ده بزرګي ختمه سوه، دی ډېر بې عزته سو، دی سپک سو، او آخرت خو نه معلوم ده چې هغه بیا ډېر خراب ده. د زاني سزا الله تعالی دا مقرره کړې ده چې همیش به دوزخ کې، او همیش به دوزخ کې کافر وي. نو د زاني سزا هغه د کافر له سزا سره برابره ده. بلکې دا یو ټکی لا په آیات کې زیاته و یخلد فیه مهانا، سپک به م وي، ډېر به سپک وي. د سپکوالي بیان ما تاسو ته په هغه ورځ هم ووایي، سړی نه شي بیخي ډېر بیا به له علماو پوښتنه وکړي زاني به څنګه سپک وي. نو دا کیسه چې ده برسیسا ته ورپېښه سوه د زنا له بدنظري وه، او بدنظري بیا ده ته ورپیدا سوه له دمه د زنانې. دې شي ته ډېره توجه پکار د مسلمانانو. دم د محتاج دغه عقیده ده د اهل سنت والجماعت، دم صحیح ده، تعویض صحیح ده، څاښ صحیح ده. خو یوه ډېره مهمه خبره دا ده، کوم خلک چې دمونه کې ملایان دا به هم ډېر متوجه وي د زنانو له دمه سره، او زنانې به هم د دمو سره ډېر احتیاط کړي. څنګه؟ زنانو ته دا جواز نه لري چې هغه په دمو پسې روان وي. هغوی د ښایست کالی اغوستی، محرم نه وي ورسره، تنها له یو سړي ته ورځي، له یو سړي سره تنها کوټه کې ناسته وي. دا حرام ده، ناروا ده. شریعت په دې د زنا فیصله کوي که ده هېڅ هم نه وي کړي. نو دا علما دې په دې باندې پوه شي، ډېر احتیاط باید وکړي چې څوک دمونه کړي، او زنانې چې ورځي هغه هم باید احتیاط وکړي. کله دا چې دغو ملایانو کې دا څوک پیدا شي وایي موږ د دې شیانو وال نه یو، په دې خبره تقریبا سړی له اسلامه وځي. د دې خو مطلب دا ده چې ما کې شهوت نشته، او یا زه ګناه له ما نه صادرېږي، نبي یم، معصوم یم. دا خو ډېره خطرناکه، ډېره غلط خبره ده. او دا یایي چې له ما څه نه پېښېږي، دا بیا دی د شریعت تکذیب کوي، شریعت درواغ ګڼي. شریعت خو دا ده چې الله رسول صلی الله علیه وسلم یایي چې یوه زنانه یو سړی سره تنها سي، نو دغو ته چې خامخا یوه غلطي کېږي، یو غلط عمل ځینې پېښېږي. او چې دا یایي له ما نه کېږي، دا خو دا یایي چې ګواکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم بارک معاذ الله معاذ الله سمه خبره نه کړي. دا دغسې نه ده لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یایي. په دې خبره سړی له اسلامه وځي. نو هم د زنانو لپاره ډېر احتیاط په دې کار کې پکار ده. دم دې وکړي په یو چا دې دم راوغواړي. دم خو داسې شی نه ده لکه یا ګولۍ دي یا مثلا ټسټونه غواړي چې په دې کې نو باید هغه مریض حاضر وي او هغه وکتل شي، د هغه معاینه یې وینه کتل، دا شیان خو په دم کې نه وي. یو څاښ ته تعویض د هغه ورته راوړل شي، اوبه دې ورته دم کړل شي. نو هم دم کوونکی او هم څوک دمو ته ځي، ډېر احتیاط پکار ده. د زمانې لوی بزرګ خو د دغه دم له وجې داسې سپک او بې عزته د دنیا څخه ولاړ، نو ولاړ سم، ایمان یې هم ختم شو. بلکې لا او که بیا زنانه ډېر ضرورت یې په هغه کې چې باید دا ولاړه شي، بیا کتابو شرطونه ورته لیکلي دي، قطعا به بیا خوشبویي نه لګوي، ښایسته کالی به نه اغوندي، او داسې ساده سپېره لباس کې به ځي، او محرم به ورسره وي، محرم سړی به خامخا ورسره وي. په هغه وخت کې چې دا دم کې، په هغه وخت کې به له هغه عالم او د ملا په حضور کې له دې سره خپل محرم زوی، ورور، لمسی، وراره یا خپل خاوند د دغه حضور د پلار، دا بیخي ضروري ده، بیخي ضروري ده. که دا نه وي قطعا بیا په دې زنانه باندې عالم دم نشي کولی. او د علماو لپاره هم دا ډېر پکار ده. موږ باید هر څه چې کوو د شریعت په چوکاټ کې، د شریعت په فرموداتو مطابق یې موږ باید وکړو. له ځانه څخه بعضې کارو ته ترتیب جوړول، ځان له ګناه څخه پاک بلل، ځان له خطرې څخه بچ بلل، دا لوی هلاکت ده، د انسان لپاره ډېره لویه ګناه ده او آخرت خرابول ده. نو د دې خبرې مې مطلب دا و چې موږ باید دمونه هم وکړو، کولی سو، دا ډېر شرعي و ثبوت لري، او تعویض هم کولی سو، ساکت هم کولی سو، خو دا به ټول د شریعت تر ترتیب لاندې. دا زنانې چې تنها ځي، ښایسته کالی اغوستی او تنها له علماو سره ناست وي، محرم نه وي، د یو عالم سره د ملا په نامه یو څوک له دې سره ناسته وي، او بیا تعویضونه کوي، بیا دمونه یي، دا شی په شریعت کې جواز نه لري. دا د دواړو د ایمان د
د ختمېدا ډېره لویه خطره ورسره ده، په ګناه کې د اخته کېدا ډېره لویه خطره ورسره ده. دا باید یومه په شرعي طریقه سره وشي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو حفاظت وکړي. الله تعالی دې موږ ته هر کار په شرعي طریقه باندې د کولو توفیق را په نصیب وګرځوي. آمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. درود شریف وایاست. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و صحبه وسلم.